که چیرته نیمه شپه له خوبه راپاڅېدی بیرته مه وده کېږه، د شیطان ونه منې، شاید شیطان تا ته ډېرې وسوسې در واچوي. خدای ډېر بهترین چانس الله رب العزت تا ته په ګوتو درکړی، پام چې درنه ضایع نه شي. دفتن پاڅېږه او دس وکړه او 2 رکعته تهجد لمونځ وکړه. له هغې وروسته بیا د الله رب العزت دربار ته لاسونه پورته کړه او د ټولو هغو مصیبتونو او مشکلاتو کې چې ته راګیرې د حل په پاره د الله رب العزت له دربار څخه دعا وغواړه. ضرور به ستا ټول مصیبتونه او مشکلات الله رب العزت حل کوي، ځکه الله رب العزت له مؤمنانو سره وعده او ژمنه کړې ده چې تاسې ما یاد کړئ زه به تاسې ضرور یادوم. الله رب العزت په قرآن عظیم شان کې فرمایي فذکرونی اذکرکم، تاسې ما یاد کړئ زه به تاسې ضرور یادوم. دا د الله رب العزت ژمنه ده له ما او تا سره. نو که ما او تا نیمه شپه کې الله رب العزت یاد کړو، دا په یاد ولره چې الله رب العزت ضرور ما او تا یادوي او زما او ستا دعاوې نه رد کوي. د ورځې په اوږدو کې ټول هغه مصیبتونو او مشکلاتو کې چې ته راګیرې له بندګانو سره یې مه شریکوه، ځکه بندګان د دغه مصیبتونو د حل هیڅ توان نه لري. د دغه مصیبتونو د حل په پار یوازینی او ښه لاره همدا ده چې نیمه شپه راپاڅېږي او اودس وکړي او 2 رکعته تهجد لمونځ وکړي او بعد له لمانځه څخه وروسته د الله رب العزت دربار ته لاسونه پورته کړي. نو دا په یاد ولره چې ټول مصیبتونه او مشکلات په دې الله رب العزت حل کوي.